ملګرو څو ورځې مخکې په افغانستان کې چې یو بدبخته شیخ له 2 ماشومو جنکیانو سره په خپل دکان کې همدغه غلط کار کړی و، نن هغه ظالم گرفتار شوی دی. الله دې وکړي چې دغه ظالم ته اوس سخته نه سخته سزا ورکړي او نور داسې دکانداران هم د ده له دغه ګنده کار څخه عبرت واخلي او بیا زموږ په پښتنه او مسلمانه معاشره کې داسې د پښتنو تورسرو له عزت سره لوبې ونه شي. ملګرو په سوشل میډیا ډیر پوسټونه او ډیر ویډیوګانې شیر شوي دي چې پکې ویل شوي هغه 2 جنکۍ هم د خپل پلار په لاس وژل شوي دي او داسې هم پکې ویل کېدل چې هغه ظالم دکاندار هم نیول شوی او وژل شوی دی. د دې واقعې په اورېدو مو زړه ډیر زیات درد وکړ چې دا جنکۍ باید نه وای وژل شوي. په دې قضیه کې تر ټولو نه زیات قصوروار او ملامت همغه شیخ و چې په ویډیو کې ښکاري له دغو جنکیو سره ناروا او نازیبا حرکت کوي. د دغو جنکیو پلار وایي چې دا ویډیو ډیر مخکې زموږ تر کوره را رسېدلې وه او ما ته به مې خپلو تربورونو پیغورونه هم راکول چې ستا لورګانې په بازارونو کې د سودا اخیستلو په بهانه داسې غلط او ګنده کارونه کوي. د دغو جنکیو پلار وایي چې زما بېوسي وه او ما څه نشوی کولی، خو کله چې دغه ویډیو په سوشل میډیا اپلوډ شوه او ټوله دنیا یې راپورې وخندوله نو زما هم زړه صبر ونه کړ او خپلې لورګانې مې ووژلې او دی وایي چې هغه دکاندار هم چا نیولی دی او وژلی دی. ملګرو نن سبا په بازارونو کې ډیر کم دکانداران داسې دي چې هغوی له الله نه ویریږي او په صحیح طریقه سره خپلې کورنۍ ته حلال رزق پیدا کوي، خو یو نیم بیا داسې ځناور هم پکې پیدا شي چې هغوی د دکانداري په بهانه د نورو تورسرو عزت لوټوي او وروسته یې بیا انجام هم ډیر زیات خطرناک وي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټول له داسې وحشیانو او درندو څخه وساتي.